د رمضان اخیری لس شپې روانې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما وړومبې کې درته یو اوږد حدیث ویلی و. وړومبې لس د رحمت شپې دي او دویمې د میند لس شپې د مغفرت او د بخښنې دي. وآخره عتق من النار و خیری رمضان دا چې کومې لس دي دا د اور د ازادېدو دي. کله چې رمضان خلاص شي نو رب العالمین فرشتو ته یو اعلان کوي، یو تقریر کوي او دا ورته فرمایي چې ای فرشتو یو مزدور چې مزدوري وکړي هغه له څه مزدوري مناسب ده چې ورکړی شي، هغه له څه ورکول پکار دي؟ وی الله چې هغه سره څه مناسب مزدوري وي هغه مزدوري ورکول پکار دي. زما بندگانو په رمضان کې روجې ونیوې، خپل خواهشات یې بند کړل، د خوراک کاک او د نورو خواهشاتو نه ځان وساته. زه تاسو ګواه کوم چې دا ټول زه بخم. د اخري لس شپې عتق من النار د انسان سټ او د انسان غاړه د جهنم د اور نه ازادېږي. اوس په دې اخري شپو کې د نورو شپو په نسبت باندې دوه عبادتونه زیات دي. یو اعتکاف، او اعتکاف ډېر قیمتي عبادت دی. مشکات شریف کې حدیث دی د حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اعتکاف یعتکف الذنوب گناہون بندی و ختمی. اعتکاف مقصد گناہون ختمی دل دی، گناہ ختمی او اللہ پاک دل دمر نیکے ورکی چې لکه یو انسان شپه ورځ لګیا دی او محنت کوي، شپه ورځ نه ستړي کېږي، د دنیا کار روزګار هم که نه کوي، یو شان عبادت کوي. دقسې د ده د نیکو کمپیوټر لګیا دی، یو شان د له نیکۍ لیکلي کېږي. اعتکاف دونه قیمتي عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې شریفې ته هجرت وکړو د رمضان روژې فرض شوې، 9 کاله د رمضان روجې نیولې دي. 9 کاله ځکه په دویم کال د هجرت د رمضان روجې فرض شوې وې او په لسم وفات شوې دی. د 9 کالو کې رسول الله مبارک مستقل هر کال اعتکاف کړی دی. اخیری لسو کې صرف 2 کال اعتکاف نو کړی. یو کال د یو جهاد د سفر په وجه نو کړی، نو چې وې نه که نو شوال کې بیا 10 شپې اعتکاف وکړ. د هغې اعتکاف په ځای چې پاتې شو شوال د رکوټ اختر په میاشت کې 10 ورځې روجې ونیولې او په هغې کې اعتکاف وکړ. بل کال رسول الله مبارک د یو عارض د وجې نه یو وجه وه، د هغې وجې نه نبي علیه السلام اعتکاف نو کړی، نو په راتلونکي کال کې بیا په رمضان کې 20 شپې اعتکاف وکړ. 10 د هغې کال او 10 د هغه تېر شوي کال چې نو کړی. داسې معلومه شوه چې پیغمبر علیه السلام مبارک د رمضان په میاشتو کې مستقل اعتکاف کړی دی. او حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به د اخیري شپې شروع شوې نو رسول الله مبارک اشتد مئزره لنګ به ټیټ که. لنګ ټیټوالی دا نه دی لکه یو سړی چې یقینا لنګ مضبوط کړي. اوس هم یو سړی وایي هلکه فلانکي یو کار چې کوي او په شوق او په محبت کوي، وایي فلانکي ورته بډې ووالئ. دا نه چې بډې والي، خو دا د پښتو محاوره ده، هلکه دې کار ته شابه بډې ووه، نو بډې نه وایي. مطلب دا چې دا کار ښه تیزۍ سره وکړه. دقه رنګې رسول الله مبارک په خپل لنګ کلک لکه پښتانه وي بډې به یې ووالې. رسول الله مبارک په بالکل په ډېر کوشش او په ډېر محنت باندې اعتکاف ته متوجه شو. واحیا لیلته ټوله شپه به یې جمدی کړه. ماشاءالله ټوله شپه یې پکې عبادت کړی دی. عایشه صدیقه فرمایي ټوله شپه وایقظ اهله او خپل اهل او بیبیانې به یې پاڅولې چې نن به د شپې مکمل عبادت کوو. هسې په عامو حالاتو کې نبي علیه السلام ټوله شپه د عبادت نه منع کړې ده. کومو صحابو چې ټوله شپه عبادت کړی دی هغې باندې انکار کړی دی، وینا ان لعینک علیک حقا، ستا د سترګو به تا حق دی. ان لجسدک علیک حقا، ستا د وجود په تا حق دی. ان لزوجک علیک حقا، ستا د بیبي په ستا حق دی. هم خوب پکې هم به عبادت کې. یو شان د ټولې شپې عبادت نه به نبي علیه السلام منع کوله، لیکن د رمضان په اخري 10 شپو کې څه کړي دي؟ احیا لیلته ټوله شپه به عبادت کوه.
بعض علماء اکثر له حکم د کول ورکوي بهر کې ټوله شپه به عبادت کوي او بیبیانې به او کور خلک به پاسول چې پاسې د الله تعالی عبادت وکړي ولې ځکه د لسو شپو کې یو شپه را روانه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي د هغې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل وی بني اسرائیلو کې یو سړی و زر میاشتې د الله په لار کې جهاد کړی دی زر میاشتې روجې نیولې دي د شپې زر میاشتې عبادتونه کړي دي منځونه دا صفت د هغه د عمر او د هغه د عبادت یې وکړو نو صحابه ویل الله رسول هغوی کولي ځکه چې عمرونه یې زیات دي زمونږ عمرونه کم دي زیات نه زیات دی یو سړي چې ډېر عمر هم شي او یا اتیا کاله شو شپېته خو نبوي عمر خو درې شپېته دی رسول الله مبارک درې شپېته کاله دی حضرت ابوبکر صدیق درې شپېته حضرت عمر فاروق درې شپېته رضی الله تعالی عنهما زه اتیا کاله کا نو دا پنځلسو ته د نابالغتیا ووته نابالغه خو بیا دا لس اخره کې چې دا کم لس دولس کاله بوډایي سړی بیا عبادت کم ځای کولی شي او څه د ځوانۍ د نشې ژوند دي څه د کار روزګار ژوند دي څه بیبي له به ګټه کوې بچو له به کوې روزګار به کوې غم خادي به کوې موږ عمرونه کم دی الله رسوله څه به کوو الله پاک آیات نازل که څه انا انزلناه فی لیلة القدر قرآن ما د قدر په شپه یعنی لیلة القدر کې نازل کړی دی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته وسوی الله وما ادراک ما لیلة القدر اے مبارک پیغمبر تا ته څه پته ده چې لیلة القدر څومره د عزت میاشت ده تا ته څه پته ده چې لیلة القدر کې څومره لوی عزت دی څومره لوی عظمت دی څومره لوی او بزرګي ده پکې لیلة القدر خیر من الف شهر لیلة القدر د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده هغې زر میاشتې جهادونه هر څه کړي دي او مثلا زر میاشتې هغه پکې روجې مونوې دا عبادت ده ستا امتي چې د رمضان په آخري شپو کې لیلة القدر یو شپې عبادت وکړي د هغې د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب زیات خیر من الف شهر وروڑی پہ کہ ہر رمضان کے تو لیلۃ القدر بل رمضان کے لیلۃ القدر بل رمضان کے لیلۃ القدر زور کا ولو ضرب خیر من الف شهر دا زر میاشتو د عبادت ته بهتر دی زر میاشت عبادت او داس لفظ رب العالمین ذکر کا من الف شهر من صلاة الف شهر منذ یاد نکا من صیام الف شهر روجه یاد نکړي جهاد یاد نکړ ذکرونه یاد نکړل یعنی د زرو میاشتو د هر قسم عبادت نه ردی میاشتې د عبادت بهتر دا د خدای خصوصي انعام نشو دا د رسول الله مبارک د برکت کنتم خیر امت اخرجت للناس په ټولو امتونو کې بهترین امت الحمدلله زموږ د حضور پاک امت دی الله خصوصي احسان په موږ کړی دی زمانو تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام فرشتے نازلیږي جبرئیل علیہ السلام نازلیږي او حدیثو کې راځي چې بعض نیکانو خلکو سره فرشتے ملاقاتونه کوي لازم ورکوي او دا الله د طرف نه سلامتیا ده ګناهونو نه دې بچ ساتي سلام فرشتے سلامونه اچي سلام فرشتے دعاګانې کوي چې الله دا مخلوق سالم کا سلام الله پاک انسانانو له صحت ورکوي سلامتیا ورکوي فایده ورکوي او کم وخته پورې ده هي حتی مطلع الفجر دا لیلة القدر دا شپه شروع کېږي لیله شپې ته وایي قدر عظمت تقدیر دا شروع کېږي دا نور پرېوتو نه تر سبا پېشمني پورې سبا خطو پورې چې سبا بانګ وویل شي دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څه چل کو بیبیانې به یې پاسولې بل حدیث کې راځي چې کله به فی وتر من چې اخیري ناتکې شپې به شوې نو بیبیانې به یې پاسولې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه ومن قام لیلة القدر چاچه لیلة القدر جم دے کلو عبادت پکې وکړه تو مخکې رست ټول ګناهونه ورته خدای پاک معاف کړي دمارونو معتکفین به اعتکاف کوي اعتکاف خو چې څوک په اعتکاف ناست دی ولې د اعتکاف پابندۍ به کوئ اعتکاف کې به ډېر خیال ساتئ اعتکاف دې دپاره نه دی اعتکاف څه دپاره دی اعتکاف علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي د اعتکاف مقصد الله سره جوړ پیدا کول دي د دنیا نه کټ کېدل دي کټ د دنیا نه کټ شم ښځې نه کټ شم بیبي نه کټ شم او خواهشات خو مې هسې بند کړي دي خوراک څښاک او بیبیانې خو هسې بندې دي دنیا نه مې ځان کټ که زړه او روح الله سره متوجه کول دي د الله در کې ناسته ده او زه به یو مثال درکړم یو سړی دی او هغه د یو مالدار سړي دروازې له لاړ او په هغه دروازه کې ورته کېناسته او ورته وایي چې نه به زما له شا به یو 100 روپۍ راکړه
₹1000 راکړه نه ځما او هغه ډېر شوم سړی وی هغه مالدار نه ورکوي خو چې دی ورته په دروازه کې کېناست نو هغه شوم به وشرمېږي یاره داسې مصیبت دی سړیه شرمۍ همسې ځي نه ورکوله دا پیسې چې ځي چې خلاص شو دی داسې ځکه نه ده نو الله خو شوم نه دی الله خو سخي دی او الله سره کمیږي نه او الله په دې خوشحالېږي چې ته وغواړې نو دی مثال دی چې الله ستا په دادر کې زه کېناستم بس ستا په قلا کې زه بند شوم الله او ستا د رسول مبارک په وینا بندې ما او ستا په کور کې په جومات کې بندې ما او نه ځم نه د شپې ځم نه دروازې ځم هله به ځم چې د اختر اعلان وشي وایه نو الله به پې څونه خوشحاله بلکې یو حدیث دی علامه شعراني یو کتاب د کشف الغمه هغې کې هغې یو حدیث نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان اخیري 10 شپو کې څوک اعتکاف وکړي که 10 شي که د 9 شي خو چې رمضان اخیری کې څوک اعتکاف وکړي دله به الله د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب ورکړي خو یاد ساتئ معتکفین به لږه ګزاره کوي ګورې ښه هسې نه چې اعتکاف کې تا بس فیسبوک ته ځان له شوې هسې نه په اعتکاف کې د نېټ ته کار ویلي چې دا راشي جومات کې ډډه مې والې ده او څادرونه راښکته دي هېڅوک نه خبرېږي او ټول ورځ نېټ کې او ځان مشغولو ځان به په تسبیح او په ذکر الهي مشغول کې ځان به په تلاوت او په قرآن شریف مشغول کې نیټونه میټونه پکې مه کوئ دا مې ځکه و چې یو څو کاله مخکې ما ته اطلاع راغلې وه چې متکفین ګډ کسان په یو جومات کې ناست و شپې به یې لډو کوله بلکې بېادبي دې معافي د ډېرې زمانې خبره زما په خیال چې 10-12 کالو مخکنۍ خبره ده 10-12 کالو مخکنۍ ما ته د اطلاع راغلې وه چې په اعتکاف کې ښځه ناست و تاش به یې کوو هلکه دا ولې خلق ورته وی وی مونږ په جواري خو به نه کوو مونږ په روژه لنډو ماشاءالله بشر جانا خرج شکر پر یو بات د خدای نعمت خو خدای ډېر درکړي دي یعنی سترګې دې وې نو ما په خیال چې دا لړو تاش به تاب نو پرېږدي دې په زړه لږ جمدې دی ځکه دې یادوم کړ بڑا جمدې دی زمارونو عبادت وکړئ الله ته کېناستې الله ته متوجه شه الله ته کېناستې نو ټوکې ټقالې به نه کې بیا په ټوکو الله خفه کېږي اوس معتکف به صرف طبعي او شرعي حاجت لپاره وځي بس به نه وځي طبعي حاجت څه شی دی که په جومات کې دننه د اودسمات انتظام نو مثلا نو بار تلی شي دا یو حاجت شو بار کوم ځای ته تلی شي پټو ته یا نږدې ځای کې چې تر چا حجره کې بیت الخلا ده هغه ته دې وایي چې زه به راځم خو چې وخت تېر نه کړي ما ته کوله وکړه یا بل ځای نشته خپل کور کې بیت الخلا ده هم تلی شي خو ساري کې به ناست نه چې کور ته ورغی او بیبي ته وایي سلام علیکم زه خو تا ته ډېرې دواګانې کوم څنګه اعتکاف ته ناست یم اول ترې سترګې روزې برغې رابرغې کړې او سترګې کله ښي طرف ته بوځه او کله بل طرف ته بوځه داسې به نه کړې نه بچو سره گپ شپ لګې بس نیک خپل اودس ماته کې راوړ ډوډۍ طبیعي ضرورت دی که ځله به څوک راوړي که د ډوډۍ د راوړو څوک نه نو خیر دی هغې له هم څه شي کور ته خو داسې نه چې کور ته کښېنې ښه مزېدار او کټ کې ډډه والي ولې ډوډۍ له راغلی او کور ورته بڼې موې نه بیبي ته به ځان پوه کړي چې بس زما دا پلان کې ټایم دی چې روټۍ تیاره پرته چې د درشم او فوري انشاءالله داسې مسلې دلته نشته ماشومان شته ګاونډیان شته وړل راوړل به دله کوي دا مسلې به نه پېښېږي یا یو سړی جنوب شو لوی او بیا اودسي پرې راله نو هغه لوی بیا اودسی له دی که په جومات کې دننه انتظام وکړو ډېره ښه ده او که نه نو بار هم تلی شي بلکې تر دې حده پورې زموږ فقهاو لیکلي دي چې کوم د جمعې دا مسنون غسل دی دې له د جومات نه بار نه وځي اعتکاف زیات تر ټیم به هغه ځای کې تېروي چې کوم ځای کې دی اعتکاف نیت کړی دی خو بالته کوي زیات وخت او که سدمر ته بار وځي تلاوت کوي نو خیر دی وتی شي که لږ ګېډه کې ګیس میس دی او لږ داسې یو فوټې چکر په جومات کې لګوي جومات نه بار به نه وځي نو پروا نشته داسې خبره پکې نشته او داسې بعضې خلک اعتکاف کې بالکل خبرې بندوي دا ګناه ده سمون مکمن بالکل چپ چاپ په نه کښېنئ د ضرورت خبرې پکې کولی شي دا بده نه ده تسبیح ذکر معتکف بدا کوي اوس تاسو به وایئ اوهو د اعتکاف خو ډېر لوی ثواب دی کوم خو ټول دې محرومه پاتې شو ډېر خلک اعتکاف ته نه دي ناست نو زمارونو تاسو نفلي اعتکاف وکړئ که نفلي اعتکاف څنګه وکړئ جومات ته چې راننوځئ دا ووایئ وی الله تر څو چې زه په دې جومات کې ناست یم زما اعتکاف دا خبره ښه تر څو چې دې جومات کې ناست یم نو زما اعتکاف دی دا نفلي اعتکاف یا د شپې کوې که نه که څه کار هم نه نو د شپې چې څنګه راشئ روژه ماته کې او تراویح له راشئ نو بس کښېنئ بس تراویح مو کې او تر پېشپني پورې به زما اعتکاف وي
تر څو پورې چې د ناستې ما بس نیمه ګنټه د پېشمنۍ نه مخکې پورې اعتکاف وکړه د شپې نفلي تلاوت وکړه ذکر وکړه او بیا نیمه ګنټه چې پاتې شي نو لاړ شه خپل کور به پېشمنۍ وکړي وده به شي دا وکړه خو د دونه خبره نه نن سبا خو چې خلک د تراوو نه فارغېږي نو نهه نیمې بجې به تقریبا یا نهه نیمې نه خو لکه په کم لس بجې تراوو نه فارغېږي او 2 بجې خلک پاسي چې پېشمنۍ لري چې تهجد هم پکې کې نو بس دا شپه دې په جومات کې تېره کړه اوس بل حدیث هم درته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې څوک د ماښام نه د ماسخوتنه پورې ګوره څومره لږ وخت دی چې څوک د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې نفلي اعتکاف وکړي معمولي غوندې ټایم دی او دې په هغې کې ذکر وکړي او د قرآن شریف تلاوت پکې وکړي دله به الله په جنت کې یو بهترین او اعلی قیمتي محل تیار کړي تاسو دا کولی شئ دا وکړئ دا نفلي اعتکاف مستقل وکړئ شپې کني دروازې خپل روزګار کوي او دروازې خپل کار کوي مثال په تور نو د شپې ماسخوتن چې څنګه راوله راشه نفلي اعتکاف نه دوکې دونه ټیمه پورې چې کور ته د پکې پېشمنۍ له لاړ شه خیر وکړه یو غنټه وکړه 2 غنټې وکړه ماښام کې راشه تر ماسخوتن پورې دغه وکړه دروازې وکړه نفلي اعتکاف کې نفلي اعتکاف کې څه نشته بس دا خبره کې په خولې کې نه وې خولې کې واله چې تر څو د جومات کې نه اعتکاف دی نو رب العالمین بدل اجر درکړي نو دا اعتکاف د شپې خاص نه چې ته د شپې اعتکاف دراشه هغه نور برباد نه کې اچھا کوم متکفین اعتکاف ته ناست دي یا کوئی سره ډډه والي او ټاپوي ګپ شپ ورسره لګي نه په ګپ شپ د جومات کې ګوره یو خبره درته وکړم جومات کې چې څوک د دنیا خبرې کوي په جومات کې رسول الله مبارک فرمایي نیکۍ ختموي بالکل نیکۍ ختموي نو جومات کې به اصل د دنیا خبرې منع دي بیا معتکف له خو په جومات کې د خبرې د دنیا کول دا ډېر لوی جرم دی او لویه ګناه ده الله ته ودرېدل چې الله نه غوښتل دي اعتکاف کې څه مطلب چې دا الله ته ودرېږم او دا الله نه وغواړم زما ورور مونږ ټول رب العالمین ته محتاج یو چې مونږ الله نه وغواړو الله ته وجاړو او خدای پاک ګوره زمونږ مال د الله په لاس کې دی زمونږ بچي د الله په لاس کې زمونږ صحت د الله په لاس کې زمونږ عزت د خدای په لاس کې هر څه ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم دا هر شي خزانې الله سره دي او چې مونږ الله ته ودرېږو او مونږ د رب العالمین نه وغواړو په جلاګانو وغواړو هغې دپاره بهترین ځای جومات دی او بهترین د رمضان دی بیا او اخري 10 شپې زما ورونو دا 10 شپې رونه کې ښه دی کې یوه شپه لیلة القدر او دا خدای پورې پټه ساتلې دا لیلة القدر دا یو ځل رسول الله مبارک د کور نه راووت په بخاري شریف کې حدیث دی نو 2 صحابه یو بل سره په بحث نو نبی علیه السلام وفرمایل وایي زه خدای له راووتم چې د لیلة القدر خبر دله درکړم چې دا پلانکۍ شپه ده وایي فلانکي او فلانکي یو بل سره په بحث وایي هغې سره خدای پاک زما نه یې راکړه او وی شاید چې دې کې تاسو له خیر دی په دې یېروالي کې ولې که یو خاص شپه وه او هغه د لیلة القدر و تا ته معلومه وه نو بیا به تا دغه یو خاص شپه عبادت کوو نور به دې نه کوو او چې دا خاص نه ده او ته هره شپه په دې نیت عبادت کوې چې دا به د لیلة القدر شپه نو د هرې شپې د لیلة القدر اجر به له خدای پاک درکړي لکه تا بېګاله په دې نیت وکړه چې انشاءالله بېګالې به د لیلة القدر ثواب دې وګټي په بله شپه دې بیا وکړه چېرې کېدي شي دی نو د نورو زرو میاشتو نه زیات ثواب دې وګټه نو په بله شپه دې بیا په دې نیت وکړه نو بیا د خدای د زرو میاشتو نه زیات اجر او ثواب درکوي نو دې کې الله حکمت شو بل په دې شپه کې یو خاص ټیم دی چې رب العالمین په هغې کې د انسان دعا قبلوي عائشة صدیقې رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک نه په خپله تپوس وکړه د الله رسوله که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو زه څه ووایم نو رسول الله مبارک وفرمایل تدوا چې ان الله عفو يحب العفو فاعف عني یا الله الله چې دی نو دا بخونکی دی عفو کوونکی دی او عفو خوښ هم ده ګورې نو یا الله ما ته عفو وکړو نو تاسو که عربی کې نشئ ویلی نو داسې وایه چې یا الله ته عفو کوونکی درګذر کوونکی بخنه کوونکی او دا دی خوښ هم ده خدای ما ته عفو وکړه ما معاف کړه ما مغفرت وکړه ما له معافات بهترین زندگی راکا دا دعا د رب العالمین نه وغواړئ او د شپې پکې ټوله شپه عبادت وکړئ او رب العالمین ته زاري وکړئ زما وروڼو رب العالمین په دې لیلة القدر کې قرآن شریف نازل کړی دی د هغه اووم اسمان نه لومبي اسمان ته په دې لیلة القدر په دې شپه کې الله پاک جنتونه چې کله شروع کړل او د هغې تزیین یې کو مکمل کولې نو په دې شپه مکمل کړی دی رب العالمین فرشتې په دغه شپه پیدا کړي دي نو دا ډېره قیمتي شپه ده نو انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې په دې شپه کې مونږ د رب العالمین عبادت وکړو ښه خو به انشاءالله که نه بل زما دا خبره زنانو ته ورسوئ زنانه په عبادت کې ډېرې تکړۍ د سړو په نسبت
خبر رسول ته پکاري زنانو ته ورسوي او دا شپه او دې کې علما وایي دا کمه شپه ده بعضې یو ځل رسول الله مبارک د 28مې هم فرمایلی دي د 28مې هم شویلې شوي دي ناتکې هم دي نو دې کې روایات بعد شته علما لیکي چې دا الله پاک ګرځئ یو میاشت کې دا فضیلت 28مې له ورکي بله میاشت کې 30مې له ورکي بله کې 50مې له ورکي بله کې 20مې له ورکي بله کې قرآن خو په دا یو خاص شپه کې دی لیکن اوس د هغې د برکت نه فضیلت الله اړی راړی یو رمضان کې یو شپېله بل رمضان کې بل شپېله بل رمضان کې بل شپېله خو زیات تر زموږ علما 28مه شپه د رمضان یادوي خو خیر انشاءالله العزیز تاسو مونږ به که خیر انشاءالله انشاءالله ورسره ووایه دا خیري شپې که خیر جمع دی کوو ښه دا برونو که خیر انشاءالله الله ته به جاړو زمونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب دی زمونږ په جړه خوشحالېږي مونږ ډېر ګناهګار یو خو زمونږ خپل رب دی پردی نه دی مونږ خپل رب دی زمونږ خپل رب فرمایي چې ما ته څوک یو لیش رانږدې شي د یو ګز ورنږدې کېږم او چې ما ته څوک یو ګز رانږدې شي نو زه ورته یو با یعنې تقریبا 2 ګزه ورنږدې کېږم او چې ما له څوک پیاده راځي نو زه په منډه ورځم زمونږ ډېر مهربانه رب زمونږ ډېر ښکلی رب دی او زمونږ خپل ذات دی هغه ذات چې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي مونږ خو الله ته نه ویلي چې الله ته مونږ مسلمانان پیدا کړي مونږ خو الله ته دا درخواست نه دی کړی چې مونږ د اخر زمانې د پیغمبر امت پیدا کړو قسم الله دا د الله کرم دی په مونږ باندې دا د الله رحم دی په مونږ مونږ باندې خدای ډېر مهربانه دی مونږ بدبخته یو مونږ بنیته یو مونږ بدبخته یو او مونږه د الله د رحم نه مونږ په خپله سترګې اړو راړو په خپل ځان ته اړو الله وی راشه ای بنده وقال ربکم ادعوني استجب لكم راشه ما نه وغواړه چې دله درکړم او دعا دې قبوله کړم او بیا څونه مبارکه شپې الله راوستې لیکن په هغې کې مونږ الله ته نزدې کېږو او د الله نه ځان تختو نو زما وروڼو زما دا درخواست دی زما دوستان یې زما وروڼه یې زما دا درخواست دی انشاءالله مهرباني به کوئ دا باقي چې کومې شپې پاتې دي دا به که خیر انشاءالله وروڼه انشاءالله ورسره ووایه او زنانو ته مو ووایه او خدای ته به جاړو زما د قسم په خدای چې رب العالمین په جړه خوشحالي خلک وایي ما ته ټینشن دی ما ته پریشاني ده ما ته مصیبت دی ما ته تکلیف هر سړی پکې مبتلا او دا مې مان دی چې دا هر څه خدای ختموي دا تکلیفونه دا مصیبتونه بې د الله نه به څوک نشي ختمولی دا قیمتي شپې دي نو الله ته به جاړو زاري به کوو د خدای پاک امت مسلمه معاف کړي لاول خدا غسان کوي زموږ حرمین بند شوي دي مکه مکرمه بند ده طوافونه بند دي مدینې منورې ته د رسول الله مبارک سلام بند دی مبارک پیغمبر به په خپل قبر کې څونه خفه هغه ته خو درود شریف رسېږي هغه ته خو فرشتې مقرر دي درود شریف سلام ورته رسوي مخامخ خو دې لږ جدایي او لرې ځای نه جدایي قائد جهان مخ ته چې به کوم رش او کوم غلو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بند شوي دي هغه خلک خدای پیغمبر سوي زما امت ماله ولې نه راځي زما امت ماله ولې نه راځي الله به وایي زما کور ته زما امت زما بندګان ولې نه راځي طوافونه بند دي څه یو مخصوص کسان دي زما وروڼه دا زموږ د اعمالو وجه ده زموږ جوماتونو کې عبادت هغسې نشته رمضان ته ګورو زموږ عبادت ته ګورو کورونو کې خلکو تراویح شروع کړي په خپلو کورونو کې ختمونه بند شو زموږ د اعمالو وجه ده زموږ رب زموږ نه خفه دی اسم نشته موږ نه خپل رب خفه شوی دی موږ نه خپل رب خفه دی رب دې زموږ نه خوشحاله شي دعا کوئ چې خدای ظالم نه دی خدای پاک ظلم کوي خدای ټول زموږ د ګناهونو نتیجه ده زموږ ګناه الله معاف کړي انشاءالله کوشش وکړئ خدای ته وژاړئ په دې شپو کې الله ته زاري وکړئ بچي پاسوئ زنانه پاسوئ او لیلة القدر ډېره قیمتي شپه ده بله صدقې فطر خبره ده سرسایه پاو کم 2 کیلو اوړه یا پاو کم 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت دا صدقې فطر دا بهتر ټیم یې په هغه دی چې سړی د اختر منزل ځي ورکړي خو مخکې یې په څوک ورکوي ورکولی شي د هغې مسایل به انشاءالله او نور د صدقه فطر مسایل انشاءالله بله جمعه پکې راځي هغې کې بیان کوو دعا وکړئ اله العالمین ته زموږ نه راضي شې زموږ معاف کړه زموږ معاف کړه زموږ پریشانۍ الله په خوشحالو بدلې الله چې چا ته څه ټینشنونه دي چا ته څه پریشانۍ دي خدای ته زموږ رب تا ته مرستې وکړي
رمضان مقدس میاشت دی الله زموږ پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي زموږ د بچو پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي بچي جوړ کړي کور اهل او عیال له شفا ورکړي الہ العالمین د رمضان د روزې قبول کړي خدای د شپې د عبادت توفیق راکړي الله تعالی شپې د عبادت توفیق راکړي خدای موږ ليلۃ القدر شپې عبادت نصیب کړي الله دې نصیب کړي زموږ الله دې زموږ نصیب کړي الله کې زموږ نصیب یاد به شي په رمضان میاشت کې راته معاف کړي الله راته معاف کړي الله ټول امت مسلمه چې په ګناه دي ولې معاف کړي الله ستاسو بندگان دي خدای ستاسو بندگان دي معاف کړي ستاسو بندگان دي په خپل بندگانو مهربان الله دې معاف خدای چې کوم مسافرونه اکثر زموږ دا بیان اوري دا غیر مزدورې درک نه لګي الله ته دا غي مل شي الله حفاظت نصیب کې تمره مسافر د خپل وطن نه بار په نور وطنونو کې حفاظت نصیب کې برکتونه نصیب کې پریشانونه وساتي چا بچی نه خدای نارینه اولاد ور خدای کده چا رښتینی صالح دیندار رښتې ورکې که مردگار وفات شي مغفرت نصیب کې حاضر جمع جسم راغلي مغفرت نصیب کې ډېر دوستانو موږ ته دعاګانې ویلې دي چا په ټلیفون اجازه سي الله چې چا څه دعا غوښتي ده تا ته معلومه ده او تا ته خلک معلومه دعاګانې قبول کړي کوم مسافر چې د لرې ځای نه زموږ د جمعات ته منزل راځي په یو قدم اجر ورکړي برکتونه ورکړي خوشاله والا ورکړي زموږ د محله او د دې کلي خلک چې د مېلمنو کې خدمت کې داخل هم ناغي اجر او برکتونه ورکړي خدای چا په زړه کې صح حاجات دي خدای پوره کړي خدای حاجات دي پوره کړي خدای مشکلات په خوشالو بدل کړي د رمضان د رجوع توفیق نصیب کې او چې کوم مونږ ولې قبول کړي چې کوم پکې بیماران دي روزي نشي نیولې او فدیه ورکړي خدای ته داغیم اجر او ثواب او برکات نصیب کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين